جوړ په خیر. نن چهارشنبه شروع د جولای 8 ده. ولسمشر ټرمپ وایي ایران سره د اوربند هوکړه نور ختمه ده او دغه هیواد یې ګنده بللی دی. ډونالد ټرمپ د مهال د ناتو سرمشیزه کې ګډون لپاره ترکیې پلازمینې انقرې کې دی. د ویل زما په آن زما لپاره خبره ختمه ده. نور نه غواړم له دوی سره کار ولرم. دوی ګنده خلک دي. پوهیږئ ګنده څه دي؟ دوی ګنده دي، ناروغ خلک دي او د دوی مشران ناروغه دي. دوی ظالم او تاوتریخجن دي. که اټومي وسله ورسره وای خامخا به یې کارولې وه. څومره چې ما پورې اړه لري دا مسئله پای ته رسېدلې ده. زه به له خپلو مرکچیانو سره خبرې وکړم. سټیو ویټکاف او کوشنر غواړي چې خبرې اترې وکړي. دوی ښه خلک دي خو دوی باید بیرته ماته راشي. زما په آن له دوی سره جوړ جاړی د وخت ضایع کول دي. دوی دروغجن دي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې د زمال کیږي چې منځني ختیځ کې یو پر بل ګزارونه بیا تازه شوي دي. امریکا وايي ایران کې وروسته له هغه بېلابېلې موخې ویشتلې چې ایرانیو ځواکونو پرون هورموز تنګي کې سوداګریزې کښتۍ وویشتلې. نن بیا بحرین او کویت دواړو د غچ ګزارونو ریپورت ورکړی وروسته له هغه چې ایران سیمې کې له امریکا سره تړلي ځایونه په نښه کړل. کویت د دغو بریدونو پر سر د ایران غندنه کړې ویلي دي دوی سیمه کې د ترنګلتیا کمولو هڅو ته زیانونه رسوي. د امریکا مرکزی قوماندې پرون ویل ځواکونه د ایران هوایي دفاع سیستمونو، سمندرغاړو رادار ځایونو او د بیړیو ضد توغندیو وړتیاو او دغه راز د سپاه پاسداران له شپېتو زیاتو وړو کښتیو په ګډون د دغه هیواد له 80 زیاتې موخې ویشتلې دي. بندر عباس کې بیا عیني شاهدانو د اور ویډیوګانې اخیستې چې د امریکا له هوایي ګزارونو وروسته لګېدلی وو. قشم ټاپو او سرک ښار کې هم چاودنې اوریدل شوي دي. واشنگټن د ایران پر تیلو د بندیزونو پورته کولو تدبیر بیرته لغوه کړی دی. ایران خبرداری ورکړې د هورموز تنګي له لارې د سوداګریز ترافیک چلند کې به نور د امریکا لاسوهنه ونه مني. د ایران جګپوړی مرکچی محمد باقر قالیباف وایي داسې څه شوي چې د امریکا سره د پوهاوي له یادښت پاڼې سختې لویې سرغړونې بللې دي. د ټولنیزو رسنیو لیکلي امریکا تنګي کې د ایران له تنظیمونکو چارو سرغړونې کوي. د بیا زیاته کړې د بدماشۍ او باج اخیستو پیر ختم شوی دی. دا لار چیرې نه ځي دی وایي موږ نه تسلیمیږو. نو د غلیمانه کړولو د تازه لړۍ پر کوم لور روانه ده؟ د بي بي سي خبرياله کارولین ډیویز پر له بیت المقدس نور حال کړی. Obviously the big question is what does this mean now? طبعا مهمه پوښتنه دا ده چې دا اوس په څه معنا ده. په زړه پورې دا ده چې ولسمشر ټرمپ ویلي خبرې اترې لا هم روانې دي او خپل مرکچیان لا هم استوي. که څه هم دی باوري دی چې د وخت ضایع کول دي. نو پوهیږو چې د پردې تر شا روانې دي. هیڅ معلومه نه ده چې په لویه کچه غلیمانه کړوړه به بیا پیل یا ترنګلتیا به نور هم زیاته سي. خو ډیر مهم پړاو دی. له ولسمشر ټرمپ په مخامخ وپوښتل سو چې اوربن پای ته رسیدلی د تفاهم یادښت لا هم پر ځای دی. دوی ویل د په ان پای ته رسیدلی دي. د ایران او امریکا ترمنځ د ګزارونو او ترنګلتیا بیا تازه کېدو په اړه نور هم تمیږو. خبريال او د منځني ختیځ چارو کارپو صفت الله صافی همدا اوس سره له استانبول ملګری شوی دی. ښاغلی صافی خبرونه ته ستړی مشي. د دواړو خواو ترمنځ اوربند لا ټینګ و. هیله دا وه چې د جوړجاړي او تړون پر نورو چارو خبرې مخ پر وړاندې لا نورې لاړې شي. خو ترنګلتیا بیا تازه شوه. لوی لاملونه یې څه کېدای شي ستاسو په باور؟ سلامونه تاسو ته ولیدونکو ته. ګورئ د لومړی سر نه دغه شکونه موجود و چې دغه تفاهم یا هغه چوکاټ چې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوی و دغه په جریان د دغه تفاهم یا د دغه چوکاټ د تطبیق کې به دغه ډول ستونزې ټکرونه او په یو بل باندې د بې باورۍ شتون دا د ورایه ښکاره کېده. او موږ ولیدل چې په تیرو څو هفتو کې او ورځو کې د دواړو ترمنځ دغه محدود ټکرونه وشوه. ولې هغه څه چې اوس راغلي دي هغه دا ده چې د پخوا په پرتله باندې دغه ټکر چې پرون شپه په هورموز تنګي کې شوی دی چې ایرانیانو هلته 3 تجارتي بیړۍ په نښه کړي دي او بیا امریکایانو تقریبا د 80 خواوشا ایراني اهداف په نښه کړي دي. دا د جګړې یا د تقابل یا د ګزارونو یوه پراخه دایره ښیي. اما په کل کې زما باور دا دی چې دغه روان حالت چې دی دا د روان ډیپلوماټیک بهیر یوه برخه ده، نه هغه پراخې جګړې ته د ورستنېدو. سمه ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې د ده په نسبت باندې دغه چوکاټ د تفاهم چې د ایرانیانو سره لري پای ته رسېدلی. ولې هم د دغه اظهاراتو یا څرګندونو نه وروسته هم دا څو لحظې مخکې یا
څو شېبې وړاندې د زيلنسکي سره په یو مشترک کانفرنس کې د بیا د پښتنه وشوه خود د کوشش وکړي چې د دغه یو واضح دریز ونه لري پر دې معنی چې د پراخې جګړې یا د عمومي جګړې ته د بیا ورستنېدو احتمال په اوس شرایطو کې اقلن کم ښکاري او دواړه لوري زما په باور باندې دغه مذاکراتي بهیر په مخ ته وړي ولې دغه څه چې ټکرونه دي په یو بل گزارونه دي دا په حقیقت کې د روانو مذاکراتو یو برخه ده نه د جګړې نو تاسو باور کوئ چې دا اوس چې څه شوي دي د تیرو نن او د غرسپرون د دوه ورځو کې داسې نه برېښي چې ګواکې لا پراخې جګړې ته د وغځېږي ولې پر څه دلیلونو تاسو دا خبره کوئ لومړی دا دی چې په تیر راوند د جګړې چې څلوېښت ورځې جګړه وه دواړه لوري بل خصوص امریکایي لوری دې نتیجې ته ورسېد چې هغه اهداف چې دوی د جګړې نه درلودل هغه ترلاسه نه کړل او همدا ډول باندې ایرانیانو هم هغه څه چې غوښتل چې د امریکایانو باندې شرایط یا د ماتې دغه ومني هغه سي بریالي د دې جګړې نه راونه وتل بناءً دواړه لوري د نتیجې ته ورسېدل کې امکان وي هغه شرایط او غوښتنې او امتیازات چې هر لوري توقع لري د مذاکراتو پر میز باندې تر سره شي دا به یو ښه انتخاب وي دواړو ته بل هغه قیمت چې دواړه لوري پرې کوي د یو پراخې جګړې په نتیجه کې زه فکر کوم هغې نه حمایت نه په امریکا کې شته او نه په ایران کې شته دی دغه یو پراګماتیکه ډله اوس په ایران کې موجوده ده چې هغوی د خپل هیواد واقعیتونه فکر کوم تر ډیره بریده پورې ګوري او کوشش کوي چې مذاکراتو ته د یو استراتیژیک انتخاب په توګه وګوري ترڅو چې امتیازات ترلاسه کړي او هغه اقتصادي شرایط چې ایران ورسره مخ دی یا هغه فشارونه چې جګړې نه وروسته ایران ورسره مخ کیږي هغه سره تعامل وکړي او په دې حالت کې امریکایانو لپاره زما په باور باندې د اټومي مسلې برنامه مسله مهمه ده خو ایرانیان آماده نه دي چې دغه مسله بدون د اساسي امتیازاتو نه دوی ته څه په لاس کې ورکړي مګر مهمه نقطه بیا هم دلته دا ده چې دغه جګړې نه وروسته دواړه لوري فکر کوي چې په منځني ختیځ کې نوي شرایط رامنځته شوي دي د نفوذ ایراني لوري یو پوښتنه ده چې امریکا او ایران د پوځي کړوله تر کومه چې دي تاسو ورته اشاره وکړه څومره او څنګه منځني ختیځ کې پر سیمه ییز امنیت او قراري اغیز پرېښودای شي د دغه جګړې نه وروسته په منځني ختیځ کې محاسبات د ډیرو اړخونو په نسبت باندې تغییر کړی دی د سیمې هیوادونه فکر کوي چې د امریکا هغه پوځي شتون چې په سیمه کې دی آیا دا د ثبات او د استقرار لامل دی کنه دا د بې ثباتۍ لامل دی ایرانی لوري هم داسې فکر کوي چې د دې جګړې نه وروسته ماتې نه ده خوړلې او هغه حمایت چې د دوی نه تقریبا د رهبرۍ د جنازې په مراسمو کې تر سره شو دوی ته یو نوی مومنټم ورکړ او دوی غواړي چې په منځني ختیځ کې د یو نوي قوت په توګه د دې جګړې نه وروسته راڅرګند شي مګر په کل کې زما باور دا دی چې دغه څه چې اوس د جګړې یا د سولې ترمنځ باندې د ترجیح دغه معادله یا محاسبه چې په منځني ختیځ کې روانه ده دا په راتلونکي د څو عناصرو په تاثیر سره دغه تصویر واضح شي لومړی دا دی چې همدا اوس ولسمشر ټرمپ په انقره کې دی او د ناتو د غړو سره به د ایران په مسله او د هرمز تنګي په برخه کې بیا هم مشورې کوي چې د دوی موقف یا د دوی حمایت د راتلونکو اقداماتو په اړه باندې څنګه دی د سیمې هیوادونو د ایران سره د تقابل یا د همکارۍ یا د هغه منځګړي رول چې دوی تر اوسه پورې درلوده دغه په کومه کچه راتلونکي کې تعینېږي زه فکر کوم ډیری دغه موارد دي چې دا ټول راټول کې په اخر کې د نتیجې ته سړی رسیږي چې د منځني ختیځ دغه وضعیت په کل کې مبهم دی د سولې او د جګړې ترمنځ اما انتخاب او حمایت د سولهییز او ډیپلوماټیک بهیر نه دی نه د یو جګړهییز بهیر نه چې نتایج معلوم هم نه دي او د سیمې د ثبات او د امنیت لپاره ویجاړونکي دي مننه ډیر زیاته د منځني ختیځ چارو کارپو خبريال صفت الله صافای و چې له استانبول سره د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستیو پرمختیاو خپل ارزونه شریکوله مننه